دستار وطن کې د خوشحال په دې دستار وطن کې لانډه دا چې هر سړی وهلی لنګ بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو نه اول خو زه داسې کوي چې د څومره سپین ږیري مشرون ځوانان د وزیرستان د ګوټ ناروغلي ملګري یستی توس و چې د کومه ملګري د دغه شي په ارګنایز کول شي د دغه شي په دغه احتجاج جوړول شي منډه کړې دو مهنت یې کړی دی د یغه زه د خپل زوم د طرف نه د مو سره روغلي د ټولو ملګري د طرف نه سپیشل د مشر منظور پښتین د طرف نه چې د یغ د شپې مو ته په 12 بجې وویل چې پوز درنه ته خامخا ځون ورسوه نو موږ مو شکریا ادا کوي افرین درته وایي تاسو ته شاباش وایي وټول دغه نه بعد ملګري نن د میشتوس د پوره یوه بله هغه د خوښه خبره دا ده چې د میش ډېر ننګیالی د میش ډېر غیرتي د میش ډېر قدرمن ځوان انیف پښتین چې په هغه باندې ریاست ډېر لوی د دروغې مختلف الزامات لګولي وي مختلف دفعې په لګولي وي نو هغه په ځنې چې کومه دفعات وي هغه نن کامیاب شو نو دا د توس برکات دی دا د دغه ولس برکات دی چې د حق ملګرتیا مو کړې ده و انشاءالله میږو مخته نور غو په خپله خبرې ښه کامیابېږي دیگه نو بعد ملګري دا د شکتې واقعه دا په دغه وطن شي اولانۍ او اخرانۍ واقعه نه ده د میش په وطن شي د 2009 د جنوبي وزیرستان د میش خواندې ماندې ویاستې چې دا په دنیا شی یوه نوې ډرامه وه چې توس ووځه د خپلې کیرې نه د توس په کیرې نه شمیش غله کسي د 2014 نه بعد یې د شمالي وزیرستان د میش چې څومره خواندې ماندې وې دا ویاستلی چې هغه ځکه یې دا خبره کړه چې دا ځکه یې میش د توس په کیرې نه دهشتګرد کسي خو د دوی نه میش بار دا پوښتنه کړې ده د دوی نه میش بار دا غوښتنه کړې ده چې د نن پورې توس میش ته دا شی وښایې که په جنوبي وزیرستان ښه دی که په شمالي وزیرستان ښه دی په پیرا وزیرستان ښه چې د کوم مقصد د پوره اپریشني نه شوي دي چې د کوم مقصد د پوره د میش بزوري نه ړنګ کړي شوي دي چې د کوم مقصد د پوره د میش کاري نه ړنګ کړي شوي دي دا میش ته دوی یوه ذره ثابت کو په 100% میش ته 2% وښایي بیا هغه میش معنی وسره خو میش دا وایي چې دا اپریشني نه چې دا په دغه وطن یې وکړل مخته د میش شک و په دا کیسې ایس هغه کیسې د میش په یقین بدلېږي نن ځکه چې میش دا وایي چې په دغه اپریشن شي نه د دهشتګرد خلاف په دغه اپریشن نه دا ځکه د طالب خلاف په دغه اپریشن نه د ازبک خلاف و نه د چیچن خلاف و نه د ترکمن خلاف و د وزیر د مسجد د داوړې چې پاکیرینه شکیمه د دوبه نه میش په خوري ریپیر ګټلې وې چې میش کیمه کمباله وروړې وې د یغه د پټاولې د پوراوه چې میش کیم پلیټینا وروړې وې د یغه د پټاولې د پوراوي د اپریشنینا چې میش کیم په خوره ګډر تیار د سامان د غلا کول نه علاوه دوی د میش ته وښایي چې دوی کومه داسې کارګردګي کړې ده د نن ورځې پورې د نن ورځې راسې په دغه وطن شي هر څه معلوم دي بد خلک معلوم دی ښه خلک معلوم دی آیا په اپریشنینه نه مخته دا خلک دوی نه لیدل چې دا د رزمات په کیم د هر یوې کیلې مخته دولیدلې دا خلک پله ګرځېدل پوس یې په ګاډي راکټ زړکې لګولې وي په دوی د څښلې اوبه بند کړې وې اورزه دوی ته نه ور په زړه کېږي په ورځ ریاست چیرې وه په ورځ دا ادارې چیرې وې نن
نن بیا دا دربنده کو چې دا د پولیسول د میژ د کلي وطن خال کې کښېنولی دی ټیپک یې ورکړي دي خو که په ایمانداري توس د خپل ټیپک چک کړل کېدای شي ډاس غنو صرف و دا ته اریستلی یستی میش هغه خبره ده تا کی چې میش په هر سټیج ویلی دي چې میش سپینه خبره کی او د سر په بدلای کی ځکه چې اوس دا درې ورځې مخته په میرلی شه په مو باندې حمله وشوه د مو ګاډی ولګېده مو د زارې بعد د چا سره نه دي کړي خو د دغې سپین ږیرې خبره مې په هر ځای کې ښه کړې ده او د مرګ د ورځې پرې وکړه توس یې دا ځي درولي یستی دا ویځي په لاینر ویلوړ دي ګېټ غمیشتانه خلوصاوي چې پر ننوتلي وای خو زه نن دا ځای په جوته ویایم چې د علاقې خلک د میژ ډېر ځوانون د میژ ډېر مشرون دا یې شهیدون کړل خو پته نشته چې د دوی په میژ باندې ولې زړه نه ساړېږي خو د میژ نه بعد ډېر کم ټمپو ته دی په دغمان شي ډېرې نږدې ورځې دي چې که په توس باندې ماندې ونه ژاړل بیا چې میژ ته څه ویایست دغه وطن شي چې جنګ نه وي په دغه وطن شي چې ډازونه وي په دغه وطن شي چې بامینه نه خلاصېږي دغه ریاست ته ډالر نه ملاویږي په دغه وطن شي چې څه پرې دوی جنګي پالیسي وي هغه پرې دوی ته ډالر ملاویږي خو چې د دوی جنګي پالیسي ختم شي په دغه ځای کې شي بیا پانه بعد د دوی نه ډالر باندېږي او ډالر چې باند شي بیا د میژ ریاست داسې دی لکه کاپ چې د بینه وترې بیا دای ژوندی نشي پوته کېدی میژ ټول عمر په سولینه باندې ټول عمر د دنیا نه سولینه ورکړي دي په هغه باندې دا ځای په اسلام آباد او په راولپینډۍ او په سیالکوټ او په ګوجراوالا شي چې څومره عیاشۍ دي دا د سولو د چاندې په پیسې باندې کې د نن ورځې پورې نو ملګري میژ دا ویایي چې دوه خبرې دي یا د حکومت وماني چې میژ اپریشنونه وکړل او میژ 100% ناکام شوي یا د دوی په جار باندې اعلان وکړو چې میژ اپریشنونه وکړل خو میژ ناکام شوي بیا د میژ هېڅ ګیله نشته زموږ که دا نه ماني په دیوالي نه یې لیکلي دي چې کلیر وزیرستان چې د بهر نه څوک روالي و هغه ته کرکټونه جوړ کړو چې وزیرستان بالکل یو داسې د جنت ټوکړه مو جوړه کړې ده بیا دا درنې دا احتجاجونه دا کیسې خبرې دا رزونه نشي سره کړی نن مو کړی دو په دغه ځای میژ صحیح چې څه پرې د میژ دا مطالبات منلي شوي نه وي چې چېرته هغه داسې واقعه وشي د میژ سپین ږیري د میژ ځوانون د میژ خویندې ماندې ونه به عزته کوي که نه وي دا کسون چې څه ټیم یې خوښه شي اول د مو وولي پانه بعد د دا ټول وولي د پښتانې بیا د وزیرستانیونه په وینه باندې چې کله دوی موړه شي میژ ته دا وویایي پانه بعد میژ ورته وویایي چې سامان ځکه چې د نن ورځې پورې میژ ته دا پته نه ولګېده چې آیا میژ جنګ د چا سره دی میژ ته دا پته نه لګي چې د دغه ریاست د دغه ریاستي ادارې جنګ د چا سره دی خو زه ډېر په بدقسمتي سره ډېر په افسوس سره ویایم چې نن 15مه شپږمه ورځ دو بله ورځ ازیکای یو د بونیر سړی دی سردار بابک په اسمبلي شه خبره وکړه زه د چا به عزتي نه کړل غواړم خو صوبایي حکومت ازیکای داسې جواب ورکړه چې ډېر غیر مناسب و چې دوی وویل چې دا دروغ ویایي په وزیرستان شه خیر خیریات دی میژ ته د ثبوتي راوړي پرین چې مو خبره کړه په ورځ یې مو ته موقع نه کړه پرین چې مو خبره کړه بس پرین چې مو خبره کړه په عام کیسې باندې ته غږېدای شې خو چې مو څرنګه کیسه شریک کړه چې په جنوبي وزیرستان په شک توی شي د څه ورځې نه مونږ یې مایک بان کړ
صوبایي حکومت که نه وي دا د دوی د پوره ډېره لویه د شرم خبره ده چې دوی په دغه پوزیشن شه دی ریاست د میش سره سپیکر په خپله کیدای شي نه وي داسې کړي ځکه چې دا ملک غونډ په وټساپ چالېږي کیدای شي چې دته د بل چا نه میسج راغلی وي خو د وزیرستانیو نه دا حیثیت دی چې ته صرف په دا غږېږې نه چې ته وایې چې د مو خواندې ماندې به عزته کړي دي مو سپین ږیرې یې به عزته کړي دي چې په دغو ته خبر هغه نه کې چې دغه ځکي ته سره رسېدلي نو بیا خو د پښتې ټپادو وی چې د خدای په لوی کارم ارزانه په عقل ګرانه دا زما د جانان مینه نو چې دغه ځکي ته سره رسېدلي چې د میش خبر هغه څوک نه وروي نو بیا میش مزید کیم قدم اخیستل ته دا خلک مجبوروي آیا دا خلک د میش نه د کوم شي توقع کو چې رځونه د میش خواندې ماندې په ژاړو وي رځونه د میش سپین ږیري به عزته کېږي بیا دوی د میش نه دا توقع کو چې تو 24 घंटे چې راونوستی کلمه ما ویایې خو دا ویایې چې پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد تو میژونه ویایي چې کله میژ به د سیالکوټ د خلک غوندې ژوند تېروي چې کله میژ به د ګوجرالۍ د خلک غوندې ژوند تېروي چې کله میژ ته د لاهور د خلک غوندې ژوند حاصل شي پان آباد پاکستان زنده باد ویایي میژ خو که اوس میژ پاکستان زنده باد ویایي کیدای شي د مجبورۍ نه میژ وویایي کیدای شي د بېواسۍ نه میژ وویایي زه په دا ډېر ګاډي بندوي نه چې جنډې یې لګولې وي خو چې په ایمانداري یو ډریور نه پوښتنه وکړې تو ته وویایي چې د فوجونو په ګېټ نه ستړی وي دغه پوره مې لګولې دوکانې وي داس ډېر شوق مې نشته نو ریاست ته پکار دو چې په دا کیسه باندې ځون پوه کړو چې مزید دا منافقت وي چې د میژ نه د خیر توقع کوڅک دا مزید منافقت وي چې میژ زنده باد ویایي ورته د میژ مسالې دي د میژ جایزه غوښتنې دي میژ د شک ته خلک سپیشل د شک ته خلک دوی دا وښایي حکومت په ریکارډ باندې چې آیا د ژوند چې کوم سهولتونه دي په هغه شی یو ورکړی شوی دی یو نشته سکول شته دی په شک ته شته هسپتال شته دی روډ شته دی بجلی شته دو نو چې دا شیونه نشته بیا میژ بیا د میژ د بچونو د تعلیم دپاره چې کوم سکول جوړ شوی دی چې د دوی دپاره ډېره لویه د شرم خبره ده په د ټوله دنیا ښه تصویرونه وایرل شوي دي چې په یخ شی یې دا خال بند کړی و هسې کیوال ټکول ورکوي آیا چېرته توس داسې اورېدلي دي په دشت په تلاس کوله ښې چې په سیالکوټ ښې یوه کلي خلک یې